دا قرآن مجید کو ګوري کنه شروع نواله د اخره پورې کله چې د اسمان تذکر راځي د اسمان نو هغه واحدم ذکر کی السما اسمان او جمع ذکر کی السماوات اسمانونه او چې د زمکه تذکره الله کې صرف الارض ذکر کوي یو زمکه نه راسي بدی حالانکه زمکه ودی او اسمانونه ودی الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن الله جل شانو اخري سپارو کې فرمای چې ما چې څنګه اسمانونه او پیدا کړی د هغه په مقدار باندې ما زمکه پیدا کړی 7 سماوات دی اسمانونه و سره زمکه خدای الله جل شانو انداز ډیر عجیب دی السماوات جمع خو ذکر کوي خو چرته الارض جمع نه ذکر کړي چې الارضین ذکر کیا اردون ذکر کی دا ارض جمع هغه اردون راځي یا ارضین راځي دا لفظ په قران مجید کې نشته احادیث مبارکه کې شته قران مجید کې دا لفظ نشته دا ولې چې الله جل شانو اسمانونه ډیر ذکر کوي زمکه یو ذکر کوي الله جل شانو چې اسمانونه پیدا کړي نه دا هر یو اسمان هغه د بلنه الله جل شانو مختلف پیدا کړي لومبه اسمان الله جل شانو د اوبونه پیدا کړي مثلا د اوبونه اوبه پاوا ودرولي امام رازي رحمت الله علیه لیکي خپل تفسیر لومبه اسمان الله جل شانو د اوبونه جوړ کړي دي او اوبه پاوا ودرولي الله جل شانو او د هغه اوبو کې ذره برابر نقصان ناراضي کنه چرتا سولې دي چې زه پکې پاتې شوی دی او اساس کې چیرې دا فل کول غوړي دا الله جل شانو قدرت لومبه اسمان د یو الیمنٹ الله جوړ کړي نو بلې پس بیا د بل الیمنٹ نه جوړ کړي زیندي الله جل شانو د زمرود نه جوړ زیندي الله جل شانو بیا د مرجان نه جوړ کړي زیندي الله جل شانو د عقیق نه جوړ کړي هر اسمان د بل نه په الیمنٹ کې په دې ذات کې مختلف دی او هر چیز مکه دا صرف د یو الیمنٹ نه جوړ ده چې هغه ته خاور ویلې شي څه دی ویلې خاور الله جل شانو همیشه زمکه هغه یو ذکر کوي ځکه الیمنٹ یو دی او اسمانونه چونکه الیمنٹس مختلف دي دا کوم چیز نه جوړ شي الله جل شانو ځکه جمع ذکر نه راسي وي خبرو دویمه یو وجم ده خیر جوابونه ډیر زیات دي خو دویمه وجه ده چې چرته الله جل شانو السماوات سره الارضون ذکر کړو د قران مجید چې کوم نظم دی هغه کې به خلل لاغلی وي السماوات والارض چې وي یو مزه او السماوات والارضین چې وي هغه مزه خراب کړه نو د نظم قران د هغه کې چونکه خلل لاته الله جل شانو هغه لفظ نه استعمال نور ډیر جوابونه خدا هغه جوابونه چې تاسو په دې ځکه مې ته ذکر